ډاکټر عبدالکریم نایک په 1965 میلادي کال د اکتوبر په 13 زیږېدلی. د اسلامي څېړنې بنسټ ایښودونکی او مدیر همدارنګه د هند د پیس ټي وي مالک هم دی. د یوه راپور له مخې لیدونکي له 100 میلیونو کسانو څخه وړي. ډاکټر ذاکر نایک چې په اسلامي نړۍ کې د لوړ شخصیت خاوند دی، همدارنګه ویونکی، مدافع او د اسلامي موضوعاتو لیکوال هم دی. ذاکر نایک خپله لومړنۍ دنده د ډاکټر په توګه پیل کړه. ډاکټر ذاکر نایک هندی مسلمان چې ښه لیکوال او ویونکی دی. خپله د طبابت صنعت د هند له مهار شاترا ولایت څخه چې د هند په لویدیځ ساحل کې موقعیت لري ترلاسه کړی دی. خو له 1991 میلادي کاله وروسته اسلامي دعوت پیل کړ. څو کاله د طبابت دندم ورسره پر مخ وړه، مګر له 1990 میلادي کال څخه تصمیم ونیوی چې خپل ټول وخت د اسلام دعوت ته ځانګړی کړي. ذاکر نایک د خپل کار د موخې په هکله ویلي: زه تل کوشش کوم چې اسلامي غټ ارزښتونه په عصري جامو کې راژوندي کړم. ذاکر نایک د ادیانو په تطبیقي مطالعاتو کې غټه مرجع بلل کیږي او ممکن چې د اهل حدیث د منهج ډیر نفوذ لرونکی ایډیالوګ په هند کې وي. دی لکه د نورو اسلامي مبلغانو سنتي جامې نه بلکې کرتۍ او پتلون اغوندي او وایي اسلام هومره تنګ نه دی چې پګړۍ په سر کول او سپینې جامې اغوستل وي او بس. نایک په اردو، عربي او انګلیسي ژبو ویناوې کوي. ډیره قوي حافظه لري او په خپلو ویناوو کې هر کله له بابل کتاب او د هندوانو له کتابونو لکه ویدها، ګیتا او راماین څخه استشهاد کوي. دی یوازې مسلمان نه مخاطبوي بلکې په ویناوو کې په زرګونه خلک له نورو ادیانو څخه هم برخه اخلي. As far as the first question is concerned, that if Quran is the word of God and many things of the Bible match with the Quran, that means who is the writer of the Bible? Is God the writer of the Bible? ډاکټر ذاکر نایک په کیشین چاند چالارام کالج کې او وروسته تاپیوالا طبي ملي کالج کې او بیلنارایا خیریه روغتون کې خپلو تحصیلاتو ته ادامه ورکړه او بالاخره په ممبئی پوهنتون کې د جراحۍ په څانګه کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړ. د ډاکټر ذاکر نایک میرمن فرحت نایک هم د دې بنسټ د ښځینه څانګې رئیسه ده. هغه د خپل خاوند غوندې په مجالسو کې ویناوې کوي. البته هغه نه غواړي چې ویناوې یې پر تلویزیون خپرې سي او دا کار یې په ډاګه کوي چې د هندي مسلمانانو له باحیا ښځو څخه ده. نایک په ممبئی کې اسلامي بین المللي ښوونځی لري او ترڅنګ د زکات ټولونې صندوق هم تاسیس کړ چې فقیر او اړمنو مسلمان ځوانانو ته تحصیلي بورسیې ورکوي. دی له احمد حسین جداد څخه چې د سویلي افریقا هندي مسلمان لیکوال او ویناوال او 40 کاله دعوت کړی اغیزمن و. احمد جداد د ذاکر نایک په هکله داسې ویلي: الحمدلله تا د 4 کلونو په موده کې هغه شي ته لاسرسی پیدا کړ چې ما په 40 کلونو کې نه دي ترلاسه کړی. ذاکر نایک یوازې په ویناو بساینه نه ده کړې بلکې تالیفات هم لري چې یو څو یې د بیلګې په توګه یادوو: د نامسلمانانو 20 مشهوره سوالونه، د الله مفهوم، په سترو ادیانو کې قرآن او نوي علوم. So no human being can write such things what is mentioned in the Quran. So surely we cannot. And if you refer to my talk on Quran and the Bible in the light of science, you'll get more details that it surely disproves that Quran cannot be copied from the Bible. It is a Furqan. It is a criteria to judge right from wrong. Hope that answers the question.